السلام علیکم ملګرو، زه غواړم چې نن تاسو ته یو داسې طریقه در وښایم چې تاسو د خپل واتساپ یعنی خپل واتساپ د هک کېدو نه څنګه بچ کړئ یا خپل واتساپ د بلاک کېدو نه څنګه بچ کړئ. یا که تاسو د واتساپ نمبر چا سره یعنی تاسو په کوم نمبر باندې واتساپ جوړ کړئ او هغه نمبر چا سره وي هغه بیا هیڅ کله نشي کولی چې تاسو واتساپ کولاو کړي یا تاسو واتساپ بلاک کړي. که غواړئ دغه سیټینګ نه ځان خبر کړئ او خپل واتساپ د بلاک کېدو نه وساتئ نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته راشي. نو تاسو به ول خپل واتساپ کولاو کوئ یا خپل واتساپ ته به لاړ شئ. دلته به تاسو بیا دغه درې ډاټ کلیک کوئ. نو تاسو ته به یو 15 اپشنز راشي چې په دې کې به تاسو سیټینګ کلیک کوئ او دلته به تاسو خپل واتساپ پروفایل ته راشئ او تاسو به اکاونټ کلیک کوئ. نو دلته تاسو وینئ دغه دریم کم اپشن چې دی 2 سټپ ویریفیکیشن په دې به تاسو کلیک وکئ. نو دلته به تاسو بیا انیبل کلیک کوئ او دلته اوس تاسو یو کوډ غواړي یعنی تاسو د خپلې خوښې کوډ اوس دلته ورکولی شئ. که تاسو دغه سیم کارت چا سره وي او هغه تاسو دغه واتساپ کولاوئ او نو هلته به هغه خپل کوډ ورځي هغه سیم کارت یعنی چې کله هغه کس هغه سیم کارت کوډ ورومکي خو بیا هم دا کوډ تاسو نه غواړي او دا کوډ به صرف تاسو ته یادي نو بیا هیڅوک هم نشي کولی چې تاسو واتساپ کولاو کړي. نو دلته زه یو کوډ ورکوم، دلته دوباره به بیا ورکړئ چې کنفرم شي. نو دلته اوس غواړي ایمیل یعنی کو چرته تاسو نه دغه کوډ ایر شو دا کوم کوډ چې اوس موږ واتساپ ته ورکو نو تاسو بیا کولی شئ چې هغه ځای کې ایمیل ورکړئ او خپل واتساپ کولاو کوئ. که غواړئ چې ایمیل ورکړئ یعنی خپل ایمیل دلته ورکولی شئ او که نه غواړئ نو دغه سکپ به تاسو کلیک کوئ. دلته به تاسو اوکې کلیک کوئ نو دا به اوس اپلای شي او زموږ کم کوډ چې هغه دلته به بیا تاسو ډن کلیک کوئ. نو اوس زما کوم کوډ چې یعنی ما خپل واتساپ ته ورکو خو زما د واتساپ دا نمبر یعنی سیم کارت چا سره وي او هغه زما واتساپ کولاوئ نو هلته به دا کوډ وي او دا کوډ به صرف ماته یاد یعنی هغه ته به نه یاد او بیا هغه نشي کولی چې زما واتساپ کولاو کړي. که تاسو غواړئ چې دا واپس یعنی ختم کړئ نو دغه ډیسیبل به تاسو کلیک کړئ نو دغه کوډ به واپس ختم شي. او که غواړئ دغه نمبر دغه کوډ بدل کړئ نو چینج پین به کلیک کړئ. دلته تاسو دغه نمبر چینج کولی شئ، دغه کوډ تاسو چینج کولی شئ. او که غواړئ چې دغه ایمیل اډرس یعنی یا دلته تاسو ایمیل اډرس ورکړئ یا غواړئ چې بدل یې کړئ نو هغه هم په دې دریم آپشن کې کیږي.